د بلخ ولایت د حیرتانو بندر په نایب آباد ګمرک کې د افغانستان بانک نوې څانګه پرانیستل شوه. دغه د افغانستان بانک څانګه چې په نامه د نایب آباد د افغانستان څانګې په نامه ونومول شوله او خدمات په دغه د ګمرک په احاطه کې چې کوم تجاران رونه د خارج نه واګونونه راځي او دلته د دوی واګونونه تخلیه کیږي او دوی دغه واګونونو تعرفې په دغه بانک به اجرا کیږي. د صرف د خدماتو د دغه تجارانو دغه شرکتونو لپاره موږ دا څنګه دلته فعاله کړله چې دوی دغه مشکلات روزانه چې ورته پیښېدل چې هغه مشکلات حل شي او دوی ته دغه ضرورت چې کوم دوی درلودل پوره شي. د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس هم د دې څانګې پرانیستل په سیمه کې د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي او وایي چې له دې وروسته به سوداګر وکولی شي پرته له کومې ستونزې پر وخت خپلې ګمرکي تعرفې ادا کړي. افتتاح نمایندگی بانک در اینجا به خاطر حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی و تجارتی خیلی ضروری بوده و این سبب حمایت از نظام بانکداری و کاهش وقت در طی مراحل گمرکی میشه و این میتونه که پروسه را خیلی شفاف بسازه، یعنی در وقت کم میتونه مال طی مراحل و ترخیص شود. دغه کس چې بلخ ولایت کې د یو خصوصي شرکت مسؤل دی او د خپل ګمرکي تعرفې د ادا کولو لپاره د حیرتانو ګمرک ریاست ته مراجعه کړې وایي چې ورته اسانتیاو په رامنځته کېدو سره به د سوداګرو د کاري بهیر چټکتیا ترڅنګ په سیمه کې سوداګرۍ ته هم وده ورکړي. خوشحال هستیم نمایندگی د افغانستان بانک در پورت نایب آباد فعال شد. ما قبلا طرفهای خود می بردیم در حیرتان و شار، حال سهولت ایجاد شده، حال ما میتونیم طرفهای گمرکی خود خط آهن خود دیگه اینجا تحویل کنیم. یک کاری خوب است که ما میتونیم در یک روز طی مراحل خود انجام بدیم. په شمال زون کې د افغانستان بانک مسؤلین ټینګار کوي چې سوداګرو او پیرودونکو ته د غوره بانکي خدمتونو وړاندې کولو لپاره به د دوی هڅې دوام ولري او د هیواد په نورو سیمو کې به هم ورته نورې څانګې پرانیستل شي.